السلام علیکم ملګرو، الله دې وکړي چې جوړ او روغ یاست دوستانو. یو ځل بیا درته راغلاست وایم د انلاین ټي چینل څخه نوې ویډیو ګوري دوستانو. لکه څنګه چې تاسو پوهېږئ دوستانو، زه نن په دې ویډیو کې تاسو ته داسې طریقه ښیم چې تاسو په یوه موبایل کې تر 10 پورې یوټیوب چینلونه جوړ کړئ. تاسو به د ډېری کسانو چینلونه لیدلي وي دوستانو چې هغه په یوټیوب کې ډېر چینلونه لري، 2 3 حتی تر 10 پورې چینلونه تاسو په یوه ګوګل اکاونټ کې په یوه موبایل کې جوړولی شئ دوستانو. راځئ دا طریقه درته ښیم. تر هر څه دمخه تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې په ګنټۍ نښان باندې کلیک وکوئ تر څو د هرې نوې ویډیو په باره باندې تاسو معلومات لاسته راوړئ. ورسره کلیک په آل باندې وکوئ. دوستانو راځو خپل براوزر خلاصوم. کله چې تاسو په خپل موبایل کې هر براوزر لرئ دوستانو، تاسو براوزر خلاص کړئ. د براوزر څخه وروسته دوستانو تاسو په یوټیوب باندې کلیک وکوئ. کله چې تاسو یوټیوب خلاص کړئ دوستانو، د هغه شکل به په دې رنګ درته راسي. کله چې په دې رنګ درته راغی دوستانو، تاسو په یوټیوب کلیک وکړ. کله چې په یوټیوب باندې مو کلیک وکړ دوستانو، هغه په دې رنګ درته راځي. زه به دا کینسل کړم دوستانو. په دې دا چې کله درته راغی دوستانو، تاسو به دغه چینل په تصویر باندې به کلیک وکړئ. تاسو ته به دغه د تنظیماتو نشان راسي. په دغه د تنظیماتو نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ دوستانو. کله چې په دې ځای باندې کلیک وکړ دوستانو، دلته تاسو ته 2 اپشن راځي. زه تاسو ته رانږدې کوم دوستانو. دغه د دوم اول لیکلي دی ویو اډیشنل فیوچر، دوم دی دوستانو سی آل مای چینل اور کریټ ا نیو چینل. په دې ځای تاسو کله کلیک وکړئ دوستانو، په دغه دوم نشان باندې دوستانو دلته تاسو لیدلی شئ دغه ما 2 چینل دي. دغه 2 چینل خو په دې ځای کې راوښتي دوستانو. زه غواړم په دې ځای کې نوی چینل جوړ کړم. په دغه کریټ نیو چینل باندې کلیک کوم دوستانو. کله چې ما په دې کریټ نیو چینل باندې کلیک وکړ دوستانو، دلته خالص نوم یې غواړي. کله چې ما نوم ورکړ دوستانو، تاسو نور هیڅ هم نه غواړي، خالص نوم باندې سرچ وکړئ دوستانو. نوم ورکړئ دوستانو. دغه څخه وروسته په ډن باندې کریټ باندې کلیک وکړئ دوستانو. ستاسو چینل به جوړ شي دوستانو. دغه به جلا چینل وي، دا به یو برند اکاونټ وي دوستانو. دا به یو داسې اکاونټ وي دوستانو چې هغه به داسې مهم اکاونټ نه وي. هغه یو مهم اکاونټ په ټولو کې معلوم وي دوستانو، نور پکې نه معلومیږي دوستانو. دا د زه په کریټ باندې کلیک کوم دوستانو. کله چې په کریټ باندې کلیک وکړ، دلته خپل نوم ورته داخلوم دوستانو. ګوره دوستانو، او دوی وایي تاسو خپل نوم داخل کړئ، خو زه اوس دلته نه غواړم دوستانو چینل جوړ کړم. دلته تاسو هر یو دوستانو نوم ورته داخل کړئ. دغه څخه وروسته په کریټ باندې کلیک وکړئ، ستاسو چینل به جوړ شي دوستانو. بیا به راسئ، هغه چینل به دې طرف ته راغلی دوستانو. بیا به په کریټ چینل باندې کلیک وکوئ. په یوه چینل کې په یوه ګوګل اکاونټ کې دوستانو ما پکې جوړ کړي دي تر 10 پورې یوټیوب چینلونه جوړولی شئ. نو په دې طریقه سره به ستاسو یوټیوب چینلونه جوړ شي دوستانو. بیا به تاسو دا رقم راوړئ. دا دوستانو زه خپل یوټیوب ته راځم. کله چې د یوټیوب څخه راوځم دوستانو، دغه د چینل تصویر ده، په دې باندې کلیک کوم. کله چې په دې باندې کلیک وکړ دوستانو، دلته دغه د MC3 ګیم له څنګه دوستانو د کوچنی نشان ده، په دې ستاسو کله کلیک وکړ اکاونټس هم راوړي. دلته ستاسو ډېر اکاونټونه په خپل موبایل کې لري او چینلونه به هم راوړي. دا د دوستانو تاسو لیدلی شئ یو دغه چینل د MC3 ګیم یو انلاین ټچ ده دوستانو. د ورسره به دغه رقم لاندې په قطار راغلی وي. ستاسو هر چینل خوښ کړئ دوستانو، هغه به په یوټیوب کې راخلاصیږي. نو مننه دوستانو، که چیرې مو دا ویډیو خوښ شوي ضرور لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بیا پرې د الله په امان.